چې نوې ورژن یې نو دا کوم د ټرین کېږي سره دېرش دقیقه ښه اوس راځو شاباس مایکروسافټ اکسس ته راځو په اکسس کې راځو خپل ډیټابیس ښه پراپرټي کې خبر روانه وه نه ښه نمبر کې در کوم ځای را رسېدلي وو date and time date and time date and time خبر روانه ښه ناټین و دا اوس راځو ورته وایي چې مطلب یو ډیټ ورکوو نه لایک څه شی کاما کوټیشن by hash 2006 like hash 2002 या खाली 6 comma quotation ولې پټنی یا په ډیفالت ویډیو کې نه لیکل کېږي استاد په ډیفالت ویډیو کې نه ډیفالت ویډیو موږ ویلو چې پر استعمالي ډیفالت ویډیو ډیفالت ویډیو وخت تاریخ زمان چې مثال ورته او دا تاریخ مشکار دا غلي اوس ډیټ ان ټایم تر اوسه مقصد دا یې څه دلته راځو ان to 6 like comma quotation 2006 like the like spelling को गलत नहीं लिखो quotation comma hash 2006 like 2006 उदाहरण खुदा यस प्लीज यस यस come the date delete yes मुझे जगह राजू तो वाई यार डेट रहा कर टुडे next accepting like quotation hash 2006 comma hash 2006 उस गोरे दिन दराज़ो दा इसको yes yes बस राज़ो दा डेट ट्राइंग जरूर दा इसे शाम को डिलीट करा दराज़ो उसने डेट ट्राइंग जरूर वही ना मैंने यार हमसे ये कोड दिखा रहे डेट ग्रेटर देन को ग्रेटर देन द सोना द 2015 वज़ारा सदा यस का दम यस का दल दरा से डेट मुतावर का मसलन 12 में द 2015 मनी شپارسم वो सही है 2015 मनी है ना ग्रेटर देन 2015 में द 2013 څه مسله بخښي ग्रेटर देन نجات تر 2015 پورې ها 2015 نه چې باید زیات ومني تر 2000 هغه پرې زیات ومني 15 کښته باید ونه
greater than د څو څخه دا 2015 څخه کاما quotation 2015 less than د څو څخه the less than with the 2015 otherwise okay sorry you can't use this type of date. Yes, run Indian, yes Indian, okay. Delete. بس update ورکوم مثلا اول د 2000 څوم د لسم سوای sorry you can't use this صحیح نو مطلب که ګریټر دین ورکو په ګریټر دین کې زیات نسو کولای کم ورکو او خپل تر مدینه هغه کم نسو کولای صحیح ده بل په نمبر کې مې خبر روانه و چې موږ 13 ورځې ور باندې بحث کړی و چې هغه مطلب د افغاني خبره هغه مو ویلې و افغاني و ډالر اوس مطلب دا دی چې موږ دلته راځو په دې ځای کې موږ سره یاره فیلډ چینج کړو کوم فیلډ دی ادر کې چیز ورکو سیلری ورکو اوس دې ځای کې چې موږ دلته وګورو شابه دلته زرا زموږ تمام چاره دا سیلری ده و دا سیلری چې دا معلوم نه دی چې دا څه شي دی څنګه معلوم نه دی افغاني دي کالدار دی ډالر دی څه شي دی دې لپاره به موږ راځو دلته چیز کو فارمیټ کې ورته وایي چې ورته وایي چې یو په جنرال نمبر دی چې مطلب هغه څه شي دا د طبقه بندي کوي نه یاس دلته راسه صحیح وکړه کنه ګوري هغه په څو دا باندې چټه کې راځي یا کام راځي اوس راځم دې ځای کې دا تکمو بیا راځم ته ورته چې راځي شي وکړه نور مختلف فارمټ دلته موجود دي کرنسي فارمټ واخا دا یس کا دا رن کا اوس دلته راځو ورته چې را ګور افغاني رائٹ کلک دا ریکارډ ډیلیټ کا دا پانی والے الریډي راغلی دي decimal place इस तरह सा دا زیرو کا کرنسی ولې افغاني راغلی دي دا ځکه چې موږ کنټرول پینل دراسو په کنټرول پینل کې به چې دراسو لانګویج پرې لانګویج کې به کوم ځای دراسو فارمټ کې دراسو بیا وراسو ایډیشنل سیټینګ एडिशनल सेटिंग करेंसी दरअसल दोबारा से डॉलर साइन बोलता हुआ ना रिसेट कर लीजिए दा ओके एंड देन ओके वो चरासू दारन यस डेटा शीट अगला था क्लूज का क्लूज बिया ओपन का दोबारा डेटाबेस और प्रॉपर्टी दे रहा है उदाहरण का मैं फिर अगर नहीं दूसरा शुरू तो सोनम पैसे पानी हुई ना खत्म देखिए बता टेबल खाता कुछ ही ना दा क्लूज को नौ डेटाबेस को ऑफ होता क्रिएट टेबल लिंक डेटाबेस वाका क्रिएट करा टेबल अनुवाद टेबल क्रिएट सही सो जैसा कि राजू कुछ नेम जॉब सैलरी नंबर उस गोरे पे नंबर की जरा जंदा दूर से अप्लाई कोम करेंसी دا کرنسی ګورم موږ ته افغاني اپلای کړی نو ځکه افغاني راځي خیر اوس موږ راځو چې ته فارمټ څنګه جوړ کړو د افغاني لپاره فارمټ څنګه جوړ کړو فارمټ کې بلته ولي کوم هش کاما کوټیشن اف څه شي اف اوس راځه دارن کا او دا یاس اوس دا ساده ولي انټر
بیا د بلکې غلط راغلی که صحیح راغلی ها دې لپاره به چې شي وکړي شابس را به څه ولیکئ چې AF کاما کوټیشن هیش اوس به راسي دا برن کې دا به یې اسکي هیش کوټیشن هیش یس اوکې اوس وګورئ صحیح راغلی سر म क्लास को रिकॉर्ड पे डिलीट वो इधर बड़ा सा वो लिखे दो अफान दो अफानी वो सुपर अफान यार तरीके लिए ओनली दो अफानी ओनली दो अफानी ये बारे में चीज को दर दराजू तो मतलब का और को क्या काम लगू ये दो द्रे और हेश सही ना इंटर को दा बाबा चीज की दा तबक बंदी दादा की सही ना मतलब दल दरासा आदत बोली का जा वेकरे के ना वकरा लगा अद्री अद्री आता तो नहीं दिची बात वो दर्द वर्षी सही ना वापस करा जुड़तो है चारा दे सर बाय रीडम दासी मतलब दास रिसी नगा बकल शुरू करतो बोल की रीड रीड क्लोज कर दारन यस सर म क्लास में वापस रासी बया देता की उठतो आहे चार जोर दा आमची दत्त माता बोली की ओनली सो दत्त टीचर ओनली बया कामा कोटेशन हैश बया कामा 1 2 3 हैश अगर बाद यस इंडियन रन अफाने नहीं लिखना AF रन यस से दंतरा से ज़्यादा सीखना ज़्यादा सर मुखलास बन वो मतलब मुश्तरक बदी फिट की डेट हम नहीं सोचे भी डेट मतलब दत्त डेट इन टाइम दरासा फिर मुझे ज़्यादा डेट माकलते ना दे फिर नंबर का डेट स्लैश या एन टाइम उस गोर इधर तुम राजू बजे एक चीज को बजे कि डेट राखमा मतलब दादी चीजा लिखल कहोमा या مثلا मुझे चूक दाशी वाई ची तर टाकली मुझे बरी कुछ कारण नहीं मुझे तर टाकली वाक को مثلا देवो का लबार ऐसा सरता कर रहा था तो مثلا पर्दा हर शी बंद या प्रति शी बंद दा शे ये शे जसा सरवड में यो का लबार दा को दोन न पाजी देवो का लबार ये बार मुझे बची जो को जे बारा दुआ कोडू नको बावल बरास डेट बंदी वो डेट बारा कोडू को डेट बारा बचा कोड को मतलब तो बरास पे डिफॉल्ट वैल्यू की बोली की ची मसावी डेट इंटेंट बारा वाड़े वो बोली की ची नाव को शुरू को उसमें लेटर दा बची सी दागा बारा पे डेट से अवल तास पे सैलरी की वाई मतलब चुनो भी मतलब दे सैलरी पर डिफॉल्ट वैल्यू की तरीके से मतलब दशेदी 5500 दामे बारा माता 5500 चुकी 5500 किधर दरास दायस वो गोरी मतलब चीज मतलब दा सुच दंत मुसर बार बार देशी जरूरत न राजे गोरो वो तरह समाज एंट्री कवा अहमद दे दाजा कुमरे सुरा चोलदा टेस्टिंग दिसी ना पैसे माझे वरते लेका 100 पैसे 2 पैसे दा 2 पैसे वगोरा आवा पल राजे दंत कवस्त राजे बदी की तगीर काय मिसाल गोरे बदी कुमस तगीर होती دا باید موږ په دې کې تغیر نه وکړي دا خپل څنګه دا خپل راځي ضرورت یې ته نشته چې موږ دا او ډیلیټ کا یس وزن درازو احمد جاب ټیچر او سیلری په ساده هغه خپل راغلی ډیټ ټیم هغه ته ضرورت نشته ولی ټیچر مثال هغه ته ضرورت نشته ګوره هغه خپل وسره ډیفالت ډیفالت تاسو چې کېږي نو به شي السلام علیکم سر مخلاصو باندې اوس مطلب چې شری مطلب دا دی چې څوک راځي دا چینجی مطلب شپږ سو دي د طریقې را وسو د دې مخنیوي باید څنګه دا باید بدلم نه
ځکه د یو کال لپاره دا باید دغسې روان اوسي. دې لپاره بیا راځو چې شته دې لپاره موږ راځو دلته ورته لیکو چې په ډیفالټ ویلو کې دلته ورته ولیکو چې equal to 2 روپۍ میسج کې ورته وایي چې sorry څه شي وکړه you can't change the value without the permission صحیح شو مطلب دا سر مخلاص شو if you want to change please connect with administrator हो पेजन हाँ पर मदर पर मैसेज जैसा कर आगे कि चॉइस तास पवेली के गलती स्ता वाली चीनवर सही था पत्ते इधर वो सब निकल सही यस वो राजो मतलब दल कुछ आली इंजीनियर सही सो روان دي راځي زه بیا راځم ورته وایم چې خالد ډاکټر ګورې اوس راځم د لیکم چې یاره دا څو دي بیخي 601 روپۍ شو تغیر مثلا باید اوس دام باید وسی چې دا ډیټ د کم ډیټ تر کم ډیټ کار وکړي سر منس پلاس چې د کم ډیټ څخه تر کم ډیټ پورې دا کار وکړي ډیفولټ پر روان دي نو دې لپاره بیا موږ راځو ته به دا وي څه کوته اور کوش 500 بالکل اونلی دا چې بل کوډو دا 500 خو افغاني را لنه بیا به دا چې وکړو چې دلته ورته ولیکو چې هش دا ټیسټینګ وشا کاما کوټیشن بیا هش اف کاما کوټیشن هش و دا ټیسټ وشي دا څنګه کیږي اول دې د دا به ختم کو چې مطلب موږ وګورو چې دا څنګه کیږي نه کیږي دلته ولیکو داسې چې AF هش AF بیا کاما کوټیشن اوس وګورو کومه خاطر راغلی نه اوس غلط دی AF هش فاصله نه لري هش بیا چې شي AF کاما کوټیشن اوس به څنګه راشي نو برابر یې مطلب دا دی چې ما وایي چې دا داسې وکړو چې اونلی بیا پیسې راشي بیا افغاني ښه یعنې د ویلو د نګاه سره چې سم د ویلو د نګاه سره خو کېږي خبره دماغ کې ده دا کوډونه ته باید دا ما نه دي ویلي چې دا کېږي یا نه کېږي زه موږ باید داسې کوډ وکړو د خپل دماغ سره دغسې یاد سره کوم دا کوډ وشي یو تر بل وروسته او شاته کړو چې موږ را بیا ټیسټ وکړو هش کاما کوټیشن AF صحیح ده دا انټر اوس چې وګورو څه وایي دومره دا چینجېږي نه چینج هم نه سره ښه خیر دا بیا وروسته بیا په دې باندې دا ټیسټینګ وکړو ښه لیکو چې اونلی
only AF comma quotation hash. Yes. زه چې فکر کوم خپله سره برابر شو. دلته څه غلطي پکښې ده. only دونه AF افغاني. راځو ورته وایي چې هیش علامه only AF comma quotation hash. نه برابرېږي هر څه. only AF quotation या hash. نه خیر خپل زوړ حالت یې صحیح دی ښه. AF comma quotation hash دا څه شو واقعیا دا بس only AF comma quotation hash only AF comma quotation run yes. Delete the record. AF comma quotation hash. This is the CA. पैसे भी जरा बहुत रखेंगे. हाँ पैसे भी ना रखो AF वो सही है 6 या स्पर्श सवा अरे वही देने का संग सो स्पर्श होगा आफ वाने ये करें सही ना मतलब मुख्तलिफ फूड में मतलब कवर है जो استاد دا چې وخت ته ورشي چې مثلا دا کومه هغه دوزر ته د ډیسکاونټ کوي یا پاتره او वो तरह से मतलब दे दी डेट उनको डेट संग डेट उनको और दवाई की बिटवीन हैश कम डेट सका दा सम मैक्सिमम द 6 دریم بیا د 2000 سم پنځلسم څخه هش اند هش بیا تر څو پورې سي د ومي د سلاش د څو پورې د ومي تر دریم د 2000 هش so sorry without the selected date you can't use other date सही सो वो जरा सुधारन को यस उस मतलब دا डेट روان دي سر مخلاصیږي اوس ډېر روان دي زه دلته راځم چې دې ځای کې وایم چې احمد ټیچر دی دا پیسې دونه شوې ډېر دا شو راځم دلته په ډېر کې به هېڅ تغیر نه کوي احمد ټیچر په ډېر کې ګوره مسله شته په ډېر کې څه مسله شته چې ټایم ورسره دی چیز ورسره دی ټایم ورسره دی دلته به خالي چیز ورکو مساوي ډېټ څه کوي جاپانیانو چې ټکری استاد کې مشکل دی احمد ټیچر صحیح اوس ګوره هغه دویم د موږ دریم ورکړی دی یار او استاد د شپږمې له درېیمې څخه موږ شکایت شوی ګوره کمپیوټر لا نه غلطي زموږ غلطي وي
دلته موږ باید څو ورکړو 2 تر 2 څو پورې وکړو تر 2 پورې رن یس 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 اوس ګورئ دا خو ته ما دونه پیسې راځي نه اوس دلته چې کو ډیټ راکړو کرنٹ ډیټ بالکل ټیک راځو بل ډیټ راکړو مطلب بل نوم دی خان اوس مطلب موږ راځو ته ورته وایي چې دا نه اومه میاشت وه سلش اول تاریخ سلش د څو 2015 بالکل صحیح دی مینې نه اوس څو ورځې پاتې دي یوه ورځ د اومې مثال دریم شو د 2015 کال څه وایي دلته باید په میسج کې بل شی ولیکل شي هغه ځکه داسې ولیکل شي چې sorry your date has been expired سمانا تر وخت تیر دی دلته راځه بس مطلب لیکي چې وم سلش د څومې د درېیمې د 2015 کال ګور د یوې میاشتې لپاره څنګه شو د یوې میاشتې لپاره زموږ کار داسې وشو چې یو څو شیان تاسو په نظر کې ونیسئ زموږ کار داسې وشو چې یو خو پیسې چې کومې وې هغه اټومیټیکلی روانې وې څه شوې ضرورت نه و چې موږ لیکلی وي ډیټ مو عام چې نن اټومیټیکلی روان ضرورت نه و چې موږ څه کړی وای خپله مو لیکلی وي دا اتومات روان و وخت مو ورکړی و بیا مو هغه سره وخت ورکړي چې یاره تر څو میاشتې څو ورځې پورې دا کار اوس د 15 ورځو دپاره دا څنګه کولی شي د 3 ورځو دپاره دا څنګه کولی شو څوک راته ویلی شي دا به ته راته یو ډیټ یو کار کوم د 15 ورځو دپاره بس لکه ګورئ دا نه ده انتخابات دا شان شي مطلب دا به راځي د 15 ورځې په کار کوي یا مثلا دا واکسین کې کار کوي څو میاشتې 2 میاشتې 1 میاشتې 3 میاشتې 15 ورځې 10 ورځې راته وا فارمټ راته وا شپ سر between د شپږمې شی ګوره غلطي به نه کوې صحیح راته وایه څو د شپږمې د اول څخه د 2015 بیا ولیکم که څنګه بیا څنګه یش and هش د شپږمې د 15 د شپږمې د 15 څخه د 2015 غلطي ستا که نشته کوم غلطي استاد د 15 میاشتې او 15 یا کم ځای کې غلط آفرین یو خو دا ځای شو دا غلط دی دا سره کمپیوټر خپله غلط کوي سره ورور دلته مشکل دی ښه بیا اوس صحیح دی اوس دا اول تاریخ څخه موږ سټارټ کولی شو اوس دا اول څه موږ سټارټ کولی شو مطلب برابر اوس به دا شي اخره کې یې غواړي استاد وایي یو ځل دی پرېږدي چې دی خپل وایي چې څه شي وایي دی ښه اوس راځو مطلب دا ریکارډ ختموو عبید الله ټیچر پیسې خدای دې راغلی دي اول د څومې شپږم د اولې د 2015
پنځلسم کال د څو ورځو لپاره څه ده بیا شپږم د پنځلسم د 2000 اوس به راسئ شی به بل اضافه کړو چې شپږم د شپاړسمې د 2000 زنده‌باد خبره په اخر کې ده خبره په اخر کې سم سي بس نور خبره مسله سر ورڅ خلاص شامل دي بل ډیټ مطلب لایک سو 2014 لایک 2000 دا بنده هغه ختمو شه دا نه ختمو د لورته چې لایک سو کاما کوټیشن 2000 صفر 15 وو 15 یعنی 2015 ده لایک څنګه دي سپورټ څنګه دي غلطی ده کاما کوټیشن 2015 خیر دا سباره ده څنګه صحیح ده یو څه سره خلاص وایي ډیر شو سره